Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to Basic English Language Course. خراغلس د انګلیسي بنیادی کورس ته نو نن زموږ درېمه ورځ ده او درېم سبق دی. نو راځئ چې شروع کړو. He is a boy, هغه یو هلک دی. She is a girl, هغه یو جینۍ ده. It is a pen, دا یو قلم دی. I am Ikra, زه Ikra یم. You are a teacher, ته یو استاد یې. We are friends, مونږه ملګري یو. They are boys, هغوی هلکان دي. نو تاسو دلته کې وکتو چې ما په دې سنټنسز کې د he, she, it, I, you, we, they کلمه استعمال کړه. he, she, it, I, you, we, they ته په انګلیش کې وایي subject pronoun. د دې ډیفینیشن دی they are used instead of subject. دا د subject په ځای استعمالیږي. نو راځئ چې اوس یو ووایو چې دا چېرته استعمالیږي او د چا دپاره استعمالیږي. he د هلک دپاره استعمالیږي. For example, he is a doctor. هغه یو ډاکټر دی. she جینۍ دپاره استعمالیږي. For example, she is a student. هغه یو زدهکوونکی ده. it دا شیزونو لپاره استعمالیږي. For example, it is a pen. دا یو قلم دی. I مطلب زه. مثال I am a teacher. زه یو ښوونکی یم. you تا یا تاسو. You are a boy. ته یو هلک یې. we مونږه. We are friends. مونږه ملګري یو. دوی یا هغوی. They are girls. هغوی جینکیانې دي. مننه دا و زموږ نن درس. See you in the next class.